بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې سیریز کې به موږ CSS کور کوو، فول CSS به کور کوو، د CSS یو پراپرټي به کور کوو او CSS استعمالي کې څنګه هغه به کور کوو. دغه شان د دې نه علاوه ډیفرنٹ ټایپس اف CSS به کور کوو چې کم ټایپ CSS دي او په کوم طریقه باندې موږ CSS لیکو. CSS دې څه شي څنګه چې مخکې HTML موږ الریډي کړی د HTML سره پر استعمالېدو د خپل ویب سایټ د لی اوټ جوړېدو لپاره استعمالېدو، هغه سټرکچر د جوړېدو لپاره استعمالېدو. څنګه چې ما تاسو مثال درکړو چې زموږ سره کور د کور موږ ډانچه جوړو، یعنی هغه کې موږ دیوالونه ودرو، بیمان ودرو، بنیادونه جوړ کړو. هغه بیسیکلی زما سره د هغه لی اوټ یې صحیح ده. دغه شانتې په ویب سایټ کې موږ هغه په HTML باندې جوړو. د دې نه بعد چې کله زه دیوالونه کرز وغیره ورکوم نو هغه زما سره ښکلی ښکارېږي، صحیح ده. نو هغه زه کلر ورکوم، په هغې کې زه کارپېټ خور کوم نو هغه CSS دی. نو هغه شان ډیزاینینګ موږ په ویب سایټ کې هغه په څه باندې کوو؟ په CSS باندې کوو. دلته کې چې دوی خبره کوي CSS کیسکیډینګ سټایل شیټ، یعنی مطلب دا یو داسې شیټ ته چې سټایل لپاره استعمالېږي. دلته کې په نوم کې دلته کې ویلي چې سټایل شیټ دی زما سره، ټیک ده. زه تاسو له یو مثال درکړم، لکه زما سره امیزان ویب سایټ دی، ټیک ده، amazon.com. دا زما سره امیزان ویب سایټ دی، ټیک ده. دا څونه ښکلی ښکاري، ټیک ده. دا ولې ښکلی ښکاري؟ دا د CSS د وجې نه ښکلی ښکاري. لکه په دې کې چې کم کلرز دي که نه، دا هر څه ټول د CSS د وجې نه دي. دا چې زه کله انسپیکټ ووایم، ټیک ده، په انسپیکټ کې دا ځای کې به موږ ته ایلیمنټس ښیي، ټیک ده. د دې نه زه CSS لرې کوم، تاسو ته پته وکړي چې CSS د وجې نه موږ سره کم هر څه دغه کېږي، ټیک ده. دا زما سره هیډ ټیګ دی، هیډ ټیګ باندې مې رایټ کلیک کړو او دا ځای کې دا زه ډیلیټ کوم فی الحال لپاره. ډیلیټ ایلیمنټ نو دا وایي نه زموږ سره امیزان څنګه ښکاري، اول څنګه ښکاري، اوس څنګه ښکاري، دا تاسو وګورئ، ټیک ده. څونه فضول ښکاري، ټیک ده، ډېر زیات بد ښکاري، ټیک ده. نو د HTML باندې خو بیسیکلی د هغه لی اوټ جوړ شي خو هغه سره ښکلی ښکاري نه. نو دې لپاره موږ CSS استعمالوو. دا زه ریفرش کوم چې زما سره واپس هغه ریلوډ شي، ټیک ده. نو هغې CSS هغه پراپرټي به زما سره انکلوډ شي په دې کې، ټیک ده. دا دې زما سره د هغې ښکلی ښکاره کېدل. اوس راځو چې CSS لیکلی کېږي څنګه، ټیک ده. زما سره یو فایل دی داسې کې HTML ټوټوریل په نوم باندې، ټیک ده. او په دې کې زه داسې کار کوم، دا کلوز کوم، داسې کې یو بل فایل جوړوم، هغې ته زه ورته وایم چې CSS ټوټوریل، ټیک ده. CSS ټوټوریل مې ووی، دا مې ډبل کلیک کړو، داسې کې اوپن وذ VS کوډ. VS کوډ به کولاو شي. VS کوډ څه شی دی؟ VS کوډ زما سره ټیکسټ ایډیټر دی، څنګه چې موږ HTML پې لیکو، ټیک ده. CSS به لیکلی کېږي څنګه؟ CSS چې موږ لیکو نو هغې لپاره به اول زه جوړوم یو فایل به جوړوم، د HTML فایل به جوړوم، لکه ورته وایم چې index.html یو فایل مې جوړ کړلو، ټیک ده. تاسو به اوس وایئ چې HTML فایل ولې جوړې، صحیح ده، ټیک ده. تاسو به وایئ چې HTML فایل ولې جوړې. نو څنګه چې ما خبره وکړه دا چې کور موږ کله جوړو نو د کور د سټایلینګ دپاره د هغې ښکلي ښکاره کېدو لپاره او هغې باندې چې کله موږ کلر ورکوو نو هغه موږ هله ورکوو چې د هغې دیوالونه موجود دي، د هغې بیمان موجود دي، هغه کور موږ هله جوړ کړی نو هله به موږ کلرز ورکوو که نه. دغه شانتي HTML چې دی د هغې لی اوټ دی. نو بیسیکلی چې موږ CSS استعمالوو نو زموږ سره د HTML کوډ ضروري دی. د HTML د فایل نه بغیر CSS استعمالېږي نه. داسې کې زه خپل بوایلر پلیټ کوډ لیکم او په دې ځای کې یو پی ټیګ اخلم او پی ته وایم چې یو پی ټیګ اخلم او په دې کې ورته وایم چې لورم اپسم، ټیک ده. ما یو ټیکسټ واخیستو، سمپل ټیکسټ مو واخیستو په پی کې، صحیح ده. او دی به زه کولاو کوم او ګولای باندې کولاوم، ټیک ده، ټیک ده. لورم اپسم ماته ښکاري، صحیح ده. اوس د دې چې کوم دی په دې زه کلرز وغیره ورکولی شم، د دې زه هر څه کولی شم نو هغه په CSS باندې ورکولی شم. د دې کې فی الحال ورته زه سټایل ټیګ ورکوم او په دې کې ورته پی ورکوم او زه ورته وایم چې کلر از ایکول ټو ریډ او سیو مې کړلو او د تاسو کتلی شئ چې دلته کې کلر زما سره بالکل ریډ فلو، ټیک ده. دغه شان دی چې کوم دی که نه بیک ګراؤنډ کلر زه ورکوم فی الحال ولا ورکوم بلو، نو بلو مې ورکړو، دی بیک ګراؤنډ کلر بالکل بلو شو. نو زموږ سره CSS ته CSS اپلای کېږي، دغه شانتي په HTML باندې اپلای کېږي، ټیک ده. نو په بلې ویډیو کې به موږ د CSS ډیفرنٹ ټایپس په استعمالو، د CSS چې کوم ډیفرنٹ ټایپس دي، انلاین CSS او د هغې نه علاوه ایکسټرنل CSS او انټرنل CSS، ټیک ده. نو هغه به استعمالو انشاءالله. نو ډېره مننه زما ویډیو کتلو لپاره. السلام علیکم.